मुरादा ना मुरादा ना 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 मुरादा ना मुरादा ना हिलकम ना د بابا یادګار مې دی لورې. دا تومانچه مې پوره 50 کاله له ځان سره داسې ساتله چې هېڅکله خرابه نشي ایدان. ما په نیمه لاره کې نه پرېږدي. پاشا صاحب سمه ده. دا یوه ډالۍ ده، یوه ډېره ارزښتناکه ډالۍ. هلا پاشا صاحب تاسو چیرته ځئ؟ موږ دا قسم کړی دی تر څو چې یو څاڅکی وینه مو بدن کې وي د ترک ملت لپاره جنګیږو، هېڅکله نه په شا کېږو لورې. تر څو چې په تن کې مې ساه وي زه دا قسم نه ماتوم. دا چې د دې ملت نازولي بچیان هغوی مرګ ته درومي، زه په آرامه خوب نشم کولی. زمونږ کوچني ماشومان، بېګناه ماشومان چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي، په کلو او بانډو کې چې ظلم روان وي، زه نشم په تمه کېدلی. ښوونځي په بمونو الوزول کېږي، ښوونکي چې وژل کېږي، زه نشم کېناستلی.
صاحب امرا ورور ولګېده جګړن صاحب غالبا امرا اوس تاسو کولی شئ پښتو سیریالونه د پښتو ډرامه اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کړئ. پښتو ډرامه اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود دی. همدا اوس لاړ شئ او را ډاونلوډ یې کړئ او خوند ترې واخلئ. پښتو ډرامه ډاټ پی ډي فیسبوک پیج لایک کړئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. هلا فاتك غالبا مړه کېږو کم عقله ته په رښتیا چېرته همبال سړی یې وروړه بلې د دې لپاره چې ما وننۍ د ځان د مرمۍ ته برابر کړې که نه زه همداسې سړی ښکارم ته له ما نه نشي خلاصېدلی ګرانه خو په هغې نړۍ کې نشم زغملی لوښي مینځل ولې ژاړې ګرانه غالبا زه په دې حالت کې ستا لیدلو سره عادت نه یم غالبا که نور هېڅ هم نه وي موږ شهیدان یې ګورو زه بایرام ورور ته خفه یم تهران لومړی به ورکړل شم خو د هغه پښه یې پرې کړه غالبه هغه به په دې درد سره ژوند وکړي غالبه وروره حق دې وبخه بخښلی مې ده امرا غالبا فاتقة غالبا فاتقة وزغمه زماریا ما پرېږده جګړن صاحب ډلهیو ګرانه جګړن صاحب زر کوئ فاتقة وزغمه زماریا موږ د اتلانو ډله یو حاله
موږ خپل کسان دښمن ته نه پرېږدو، حالا به زغمئ. جګړن صاحب را نږدې شول. په کومه ورځ چې زما په غوږ کې اذان وشو له عسکرۍ سره مې مینه پیدا شوه. اوس نو د ژوند تر پایه له هغوی سره اوسېږم. هغوی باید یوازې پاتې نشي. هغوی باید د هر ډول دښمن په وړاندې ان که په دوزخ کې هم وي جنګېدلو ته دوام ورکړي. موږ اتلان یو. ځکه لورې په دې ښه پوهه شه چې تر څو ترک ملت ژوندی وي زموږ عسکر به له هغوی نه دفاع کوي. دفاع کوي. ترک ملت دې تل ژوندی وي. اوف اوف. ماتا خان بابا پیژنې لورې؟ د اسیا د سترګو اغزی له نړۍ سره ځان وښونکی ماتا خان پیژنې که نه؟ ستا تورن ته تورن ویونکی، جګړن ته جګړن ویونکی، ډګرمن ته ډګرمن ویونکی ماتا خان پیژنې؟ هماغه ماتا خان یو ډېر لوی دښمن درلوده. یوه ورځ یې سفیر ورته راولېږه. ویې ویل چې ای ماتا خانه ته به د خپل تر ټولو ښه آس موږ ته راکې. آس ترکانو ته ډېر ارزښت لري لورې. د یو ترک پاچا نه د آس غوښتل څه معنا لري؟ څه معنا لري؟ خو ترې ویې غوښته. ماتا خان په غوسه شو. له غوسې نه یې اعصاب بیخي خراب شول، خو ویې منله. ویې نه غوښتل چې خلک زیان وویني، وینه یې تویه شي. خپل آس یې هغوی ته ولېږه. دښمن ولیده چې د ماتا خان سر یو ځل ټیټ شو. یو بل سفیر یې هم ور ولېږه. ویې ویل چې ای ماتا خانه تر ټولو ګرانه مېرمن به دې موږ ته راکې، موږ ته راکې. رذالت سرحد نه لري لورې. او له زړه یې وینې څڅېدلې، خو خپله مېرمنه یې هغوی ته ولېږله دښمن ته. او تر ټولو اخر خو ماتا خان ته یو بل سفیر راغی. د ترکیې هېواد تر ټولو خراب، تر ټولو بیکاره سیمه یې ترې وغوښته. ویې ویل چې ای ماتا خانه دا بیکاره سیمه به موږ ته راکوې. خو هغه ماتا خان چې خپل تر ټولو ارزښتناکه آس ان خپل زړه یې خپله مینه یې خپله مېرمنه یې دښمن ته ورکړې وه. ماتا خان پرته له کوم فکر کولو ناسه یې وکړه. په دې پوهېږي لورې؟ له خپل ځای نه پاڅېده، خپله توره یې واخیسته او په خپل اس سپور شو او د خپلې اردو شاته ودرېده او هغه دښمن یې له خاورې سره خاورې که. مرګ په دښمن، ژوندی دې وي ترکان، ژوندی دې وي ترکیه. تیږه یې په تیږه، لوټه یې په لوټه پرې نه ښوده. ولې پوهېږي لورې؟ ځکه چې موږ له خپلې مینې نه تېرېدلی شو، له خپل تر ټولو ارزښتناک شي نه تېرېدلی شو، خو له هېواد نه هېڅکله نه شو تېرېدلی. که د قبرس موضوع ته راشو، هغه ذخیره لري. طبي ګاز، پټرول. خو قبرس که د نړۍ تر ټولو ناکاره ځای هم وي لورې، که چېرته په هغه ځمکه کې یو بوټی هم شین پاتې نشي. پټرول خو څه کوې که د مدیترانې په سمندرګي کې یو څاڅکی اوبه هم پاتې نشي؟
نو بیا هم له قبرسنا یو موټی خاوره نه ورکولی نشو. مونږ په دې قسم کړی دا مو ځان سره ژمنه کړې. قبرس د ترکیې ده، له ترکیې سره به پاتې شي. که هر څومره وینه هم تویه شي، د نړۍ تر ټولو مصیبتونه راشي، که چېرته مرګ له څلورو خوانه هم رانږدې شي، د مته خان بابا په څېر پاڅېږو او جنګېږو. قبرس د ترکیې ده، له ترکیې سره به پاتې شي. قبرس د ترکیې ده، له ترکیې سره به پاتې شي. تاسو څه غواړئ ښاغلیه؟ څه دې وویل؟ کوم څه غواړئ؟ ښه، یوه ساده قهوه راوړه. سمه ده ښاغلیه. زما لپاره به دا تر ټولو وروستۍ قهوه وي. کینئ. خبر دقیق دی. ټول شهیدان شوي جنرال صاحب، د هغوی د شهیدېدو له خبر تایید شو. له بده مرغه ټول شهیدان شوي جنرال صاحب. جنرال صاحب، جنرال صاحب تاسو ښه یئ؟ زه ستاسې درمل راوړم. دویم بریدمنه پاشا کل موشیم. هو اورم. جنرال صاحب، په هغې سیمه کې د بهرنیانو ځانګړو عسکرو زموږ د شهید شویو عسکرو جنازې پیدا کړي. ویې ویل چې د جنازو تسلیمولو ته راشئ. هلته نږدې زموږ کومه ډله شته؟ د کارتل ډله د جنرال صاحب. اړیکه ونیسه، حرکت دې وکړي. همدارنګه له هغو بهرنیانو سره خبرې وکړي چې زموږ جنازې چېرته موږ ته سپاري. امر پر ځای کېږي جنرال صاحب.
تاسو چیرته یې زمریانو ها توران صاحب نور څوک نشته الیاسا امر وکړي قومندان صاحب له قرارګاه سره اړیکه ونیسه ورته ووایه چې موږ د خپلو شهیدانو جنازې پیدا کړې د چورلکې لپاره هم کوردینات ورکړو امر پر ځای کېږي قومندان صاحب بټن یم محمد امین حسین د عسکرو لپاره مو خواشینی یم زما زمری الیاسا تذکرې تیاره کړئ زمری خپل شهیدان لیږدو امر پر ځای کېږي دویم بریدمنه حسینه زمون کار خلاص شو تاسو ته بریا غواړم مونږ اوس ځو هلئ راځئ چې ځو الیاس ماته سټلایټ راکړه مهرباني وکړئ تورن صاحب مونږ دلته خپل کار وکړ نو د هغوی کار دی توران صاحب لومه ده موضع ونیسئ داسې واقع خو یو مړ نه شي هغوی باید ژوندي ونیسو خدای مو ووهه موږ له څه مصیبت سره مخ شو خدای دې وبخي جنرال صاحب د کارتر ډله له برید سره مخ شوې ده تاسو غږونه راځي دلته څه ویل لوري ډله له بهرنیانو سره د لیدو په ځای کې نه وه هو جنرال صاحب توران صاحب زما غږ اورې توران صاحب غږ یې جګ کړه پام کوئ علي پام کوه دوی بریدمن علي پام کوه تورنه ځواب راکړه راځئ تورنه زما غږ اورې کارتال ځواب راکړه کارتال جنرال صاحب په موږ برید وشو ډېر زیات شمېر طرحه ګرځي موږ یې کله بند کړي بهرنیانو موږ په دام کې وغورځولو جنرال صاحب په دام کې وغورځېدو خو
خدای دې هغوی ووهي. خدای دې ووهي. دقت ووځئ دویم بریدمنه باید ووځو. پام کوئ چې ونه وځئ. توران صاحب موضع کې پاتې شئ. شاته لاړ شئ. له دې ځای نه باید ووځو. Iliasa! اړیکه ورسره ټینګه کا. جنرال صاحب د کارتل ډلې سره اړیکه پرې شوه. بیا هڅه وکړه. حالا بیړه وکړئ عسکر زربوزئ. لاسونه پکې هم کلک وتاړئ چې ونه تښتي. پوه شوئ؟ یو فیلسوف سوی پوهیږي ګیره که چیرته څوک عقل ولري، که چیرته څوک سترګې ولري، او دا زه ورسره اضافه کوم چې دا زما لپاره ډېر مهم دی. که وجدان ونه لري نو ګټل ډېر آسان دی ګیره. رښتیا وایم اشته په ډېر اسانۍ سره پوه شوم. زما په خبره باور وکړه ګیره چې وجدان نه وي نو ستونزه نه وي. مونږ فکر کوو چې ته به د پیښو په اړه مونږ ته وضاحت راکړې جنرال کوتان. لومړی د 15 ډلې 15 کسان شهیدان شول. ورپسې د بهرنیانو له ځانګړو عسکرو نه د شهید شوو عسکرو د جنازې د اخیستلو لپاره چې د کارتال ډله تللې وه له هغوی سره اړیکه پرې کیږي. مونږ یوازې دومره پوهیږو چې په هغوی باندې برید شوی. عاقبت یې معلوم نه دی. له هغې ډلې سره تر اوسه اړیکه نه ده ټینګه. تا چې کوم کارونه تر سره کړي موږ هغه له هر اړخه وڅېړل، خو نتیجه یې منفي وخته جنراله. زه نه غواړم چې داسې ووایم، خو 2 ډلې دي په خپل لاس سره د هغوی مخې ته غورځولې دي جنراله. کله چې مې خپله ډله هغې دندې ته لېږله زه مجبور وم چې ټول ګواښ مې منلی وای. یعنې زه مجبور وم. قومندان صاحب تاسې هم ډېر ښه پوهېږئ چې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه زما دنده چې ترکیې ته څوک لاس وړاندې کوي باید لاسونه یې پرې کړم.
زما دنده دا ده چې څوک د ترکیې جمهوري دولت ته زیان رسوي زه به د هغه په وړاندې هر ډول اقدام چې وي ترسره کړم او هغه عسکر له ترکیې نه د دفاع لپاره هلته تللي وو او هغوی تر څو چې شهیدانېدل په ډېرې زړورتیا سره جنګېدلي دي هسې هم زموږ له عسکرونه همداسې یوه تمه کېدله قوماندان صاحب د کارتل ډلې په اړه یوازې یو څه وایم هغوی له موږ سره یوه لوبه وکړه څوک چې موږ خپل ملګري ګڼل هغوی یا هم د هغوی له ډلې نه ځینو کسانو زموږ د شهیدانو جنازې د سپارلو په پلمه زموږ عسکر په دام کې وغورځول د وضاحت لپاره زما خبرې همدومره وي ځکه قوماندان صاحب زما بچیان چې په اور کې وي زه هر ډول مقام ته له لیږدې نه ډېر وضاحت ورکول د وخت ضایع کول ګڼم خدای مه کړه که په هغو عسکرو باندې څه وشي او یا هم هر هغه څه چې کېږي د هغو ټولو مسؤلیت د یو قوماندان په توګه زما په غاړه دی او زه د همدې له امله تر ټولو لویه سزا لیدلو ته چمتو یم بسنه کوي چې زما هغه زمریان روغ رمټ وژغورل شي عرض مې دی وزارت به یوه پرېکړه وکړي کوتانو او دا پرېکړه به ډېر ژر وکړي انشاءالله اوس نو وتلی شي ژوندی اوسئ له قرارګاه خبر شته نه جنرال صاحب राजा ژوندی اوسې زویا دارو مو شډه کاروال صاحب بله سمه ده همدا اوس راځه دارو موشه دویم بریدمنه او بایندره څه خبره ده دوهانه ته خپه یې نه پوهېږم ورور جانه هر وخت چې د ډګروال کوپوز شعبې ته دننه کېږم حالت مې خرابېږي او زړه مې درد کوي یاره ډګروال کوپوز نشته د اتلانو ډله نشته نور نو د دې ځای خوند نه دی پاتې رښتیا وایې دوهانه زه تا ته د شیدو قهوه تیاره کړم دوهانه داسې ښه خوندوره وي ها نه ایرسینه وروره نه یې څښم یو یخ بوتل به درکړم نه وروره ژوندی اوسئ شین چای ګوره مواد شته که غواړې یو خوندور پیرکی به درته پوخ کړم یا به هم داسې یو خوندور کباب پوخ کړم ته څه وایې ها ایرسینه زړه ته مې نه کېږي نه یې خورم وروره منډه کوئ نور هم تیزه منډه کوئ تیز شئ تیز شئ منډه کوئ منډه کوئ تیز شئ هلا باتورا
تورن باتور هم همدلته دی لومړی بریدمنې لکه چې بیرته راغلي دي الیاس د الیاس د ډله راغلې ده د هغوی ډله هم باید نن راغلی وای لکه چې دندې دوام پیدا کړ سلام ملګرو. تورن صاحب تورن صاحب څه خبره ده؟ راتلونکي برخه چې باید تاسو وګورئ د څه په اړه؟ د کارتر ډلې په اړه جنرال صاحب. دا غم هیڅ نه خلاصي. سلجوقه رامه اوس دا تلانو ډله چیرته ده لومړی بریدمنې دا تلانو نامتو ډله چیرته ده سر دې پورته که پورته که لازه لرې که بې شرفه لرې که لکه چې د عسکر لکه هیجاني دي ژوندی نشي پاتې کېدلی. نور هم فکر وکړه ګوک چې موږ باید همدا یو ډول خبرې ونه ما خپله پرېکړه کړې ده. له تا نه بیخي لیونی جوړ شوی دی. زه پوهېږم چې له تا سره څه وکړم حیدره.